اجاڼۍ ته ویلي دي چې فضل مړ دی د هغه ورځ بیا دوکان نه راله بغار یې ولې په دستوري کې اوښکې ولې ویل دا ورته ظالم ویل ولې په تا یې څه سوي ما یازه زنده یم څه په راسوي دي مسې خوش ملاله پاک خدای په خولې ناګمانه ټکه شوه که خدای هېڅ مه کوي. السلام علیکم. نری نری باران چالو دی. روان یم زما د مورکۍ کره چې ستاسو په ډونیشن باندې مې پسونه راخوسي اوس الحمدلله رمه ورته ولاړه ده. نو ودې دی چا په مسخرو کې ویلي دي چې ستا زوی فضل خدای دې نه کوي مړ سوی دی. نو دې خوارکۍ ژړلو راله زموږ کره بغار یې ویلې په تا ما ورته یا زه خو الحمدلله هېڅ نه دي په راسوي زنده یم. نو اوس دې لور ځمه حال احوال پر کوم پسونه به تاسو ته در ښکاره کړم. السلام علیکم. چیرې یې ګسه ورک یې جوړ په خیر جوړ په خیر سړی مسې څنګه ښه یې یک سره څنګه باران ټوله شپه به در سوی دی. اجاڼۍ ته ورته زوی دی راغلی دی و غږ واره ورته وک درسم چیرې ده اجاڼۍ زه خرچې دي ستا د ته ولې زموږ کره نه راځې زه خو ناوخته وه څنګه ښه یې وره دا پسونه ما زه وګورم ماشاءالله ماشاءالله اجاڼۍ غټ سوي دي فضل اکا یې برال بده هغه برال بده دغه این برال بده ښه ماشاءالله ماشاءالله استت کال نه رالی بغارې دې م ولې ونو زوی باره بیخي نشم درتلی ما زه به الله ده ته مې وویل ما دغه دښمن دی دی دې الله غر کړي د تمامې دنیا څه نیکۍ کوي سترګې نه پرونېږي بیا مې ده دلته خو سبکه سبکه ورسه دوکان دی دا سړي دی خبره وکړه ده ویل کور د سپېره څه دښمنان یې ډېر بیا ما ویل خدای په خرابه دی کور خراب دی دا وایي په دغه نامه به نور وي نو معلومات یې ولې نارې ولې ده خو د موږ څه نیکۍ کړي دي بس دا قسم خلک نو ډېر دی بس دا قسم خلکو په خبرو شي کې به نو نه راځه یا یې برکې کړه دا دی فضل اکا اجاڼۍ ته ویلي دي چې فضل مړ دی د هغه ورځ بیا دوکان نه راله بغار یې ولې په دستوري کې اوښکې ولې ویل دا ورته ظالم ویل ولې په تا یې څه سوي ما یازه زنده یم څه په راسوي دي مسې خوش ملاله پاک خدای په خولې ناګمانه ټکه شوه که خدای هېڅ مه کوي بیا مې ده ته ویل مالته خو کرا کرا ورسه بیا مال سهار اوس ناوخت مازدیګر دی سهار ورځم بس دا چا په مسخرو کې درته ویلي دي د مسخرو دم دغه یو یې چلوي یا د شاخوا د توربخنه ځوان بس ژیرې درلود بس په مسخرو کې درته ویلي دي د مخسریا د خاورې رقم ما لرې دغه در حته کې دغه شم کاغذ کوټلو زره څه کېږي چای وکړه والله که دغه دې وشم دا دغه نن دا د زما مور وفا ته راغلی ولم یو ظالم یې څو ورځې مخکې په وضع کې ورته ویلي دي چې فضل باندې څه سوي دي نو دا ډېره پریشان ول داسې مذاق شی سړی دی چا سره نه وکړي چې د هغه له وجې د یو مسلمان زړه ضعیف سي او دا د دې دا دومره مینه د ما سره ده که د هر د خوار مسکین مینه د ما سره د هغه ستاسو له وجې ده